بل صفت الله عز وجل ذکر کوي والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه خلق دي چې د بې فایدې شیانو نه دوی مخ اړونکي وي. کوم شیان چې باطل دي فایده نشته پکې بس دا دوی نه ترسره کوي. هغه بې فایدې خبرې که خبرې دي که کارونه دي خو چې نه دنیوي فایده پکې موجوده ده نه اخروي بس له دې نه اعراض کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د لغو معنی په باطل باندې هم کوي. لغو باطل شي ته ویلی کیدای شي. او بیا دای مبارک وایي ویشمل الاقوال والافعال، خبر و افعال ټولو شیانو ته شامل دی. دا چې باطل وي بې فایدې وي ناروا شی وي حتی که دا هم وایي شرک او کفر هم په دې کې داخل دی، معاصي هم په دې کې داخل دي، د ګناه مجالس هم پکې داخل دي، بې فایدې مجالس هم په دې کې داخل دي. د مسلمان صفت دا دی چې بې فایدې شیانو نه ځان ساتي. په سوونو په زرګونو بې فایدې شیانو کې موږ او تاسو کله کله مبتلا یو. دغه شیطاني عمل ټلیفون دې په سوونو په زرګونو داسې شیان دي چې موږ او تاسو په دې کې مصروف کړي یو. نه د دین فایده پکې موجوده وي او نه د دنیا فایده پکې موجوده، بس موږ ځوانان دي ورباندې اخته دي. زموږ مجالس په زښته ډېرو بې فایدې خبرو باندې ډک وي، ډېر وخت د ګناه په خبرو باندې ډک وي. الله عز وجل دې موږ معاف کړي. د ګناه خبرې د کامل مسلمان صفت دا دی چې دوی د بې فایدې شیانو نه اعراض کوي. خدای دې موږ او تاسو سره نصیب کړي. دریم کامل صفت د مسلمان دا دی والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم للزکاة فاعلون. کله چې په دوی باندې زکات پر شو نو دا زکات ادا کوي، مالی عبادت ترسره کوي. په سوونو زموږ بډایه او غنیان ورونه داسې دي چې د خپل سرمایې کما حقه زکات نه ادا کوي. زکات تم حیلې و بانې جوړوي. ځینې خو په زغر د دا وایي بس خپله سرمایه مې ده خپله دنیا مې ده هېڅ ضرورت نشته زکات ته. الله هم دې وساتي. زکات نه ادا کوي او د کامل مسلمان صفت دا دی چې د خپلو سرمایو نه دوی د خپلو زکاتونو ادا کول کوي. او څلرم صفت الله عز وجل دا ذکر کړی والذین هم لفروجهم حافظون. کامل مسلمانان هغه دي چې د خپلو شرمګاو ساتونکي دي. له زنا او فحشا نه دوی ځانونه ساتي. هغه کړنې چې الله ناروا ګرځولې دي د هغې نه دوی ځانونه ساتي. دا د کامل مسلمان صفت دی. که کومه ګناه ترنه صادره وي الله ته انابت کوي، توبه الله ته وباسي. قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې مه ورځئ. نزدېکت هغه اسباب د زنا دي. پردیو زنانو ته کتل، پردیو زنانو عکسونه کتل، د پردیو زنانو ویډیوګانې کتل، فحاش فلمونه کتل، دا زنا ته نږدې ورتګ دی. دا د زنا اسباب دي. الله عز وجل قرآن کریم کې موږ ته فرمایي زنا ته نږدې هم مه ورځئ. زنا خو به خود نه کوې، د زنا د اسبابو نه به هم ځان ساتي. الله دې موږ او تاسو ته نجات را نصیب وګرځوي. دا د کامل مسلمان صفت دی. مسلمانان به د هر نوع بحیا عمل څخه ځان ساتي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته نجات را په برخه وګرځوي. بل صفت د کامل مسلمان الله عز وجل دا ذکر کوي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کامل مسلمانان هغه دي چې امانتونه او وعدې د دې ساتنه دوی کوي. الله دې موږ امانتداري جوړ کړي. امانت کې لوی خیانتونه له موږ نه ترسره کېږي. الله دې موږ امین جوړ کړي.
د هر یو صفت بیله بیله موضوع ده لوی بیان په دې کې موجود دی خو اجمالي دا چې هر امانت له تا سره کېښودل شو د هغې نه ځان ساته چې خیانت پکې ونه کړي د خپل بدن هم د تا سره د الله یو امانت دی د دې الله عز وجل دین چې تا ته را راځېل دی دا هم له تا سره یو امانت دی الله عز وجل دې موږ او تاسو له خیانت نه وساتي یو مال چا درته کېښوده دا راته ساته دا هم امانت دی یو لوښی دې له چا څخه په سوال راوغوښت په کار مې دی بیرته به دا خپل لوښی تا ته درکړم دا هم له تا سره امانت دی هغه د کوم کار دپاره چې تا ته درکړی یوازې همغه ترسره کولی شي له دې نه اضافي نور خیانتونه به په دې کې نه کوي الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي د وعدو ساتل چا سره د وعده وکوله وعدې مه ماتوه د وعدو ماتول دا خو د منافقانو خاصه ده والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او بل صفت الله عز وجل دا ذکر کوي والذین هم على صلواتهم يحافظون د خپل لمنځونو ساتنه کوي لمونځ قضا کوي نه په خپل وخت ادا کوي په جمع ادا کوي د سنتو مستحباتو د واجباتو فرایضو لحاظ کوي دا د کامل مسلمان صفتونه دي غلا نه کوي مسلمان زورونه نه ترسره کوي الله دې موږ او تاسو ته رانصیب وګرځوي وروسته بیا الله عز وجل بشارت ذکر کوي اولئک هم الوارثون همدغه خلک دي چې جنت به دوی په میراث کې ویسي الذين يرثون الفردوس جنة الفردوس به دوی په میراث کې وړي په ورځ د محشر او هم فيها خالدون په دې جنت کې به همیشه دپاره دوی اوسېدونکي وي الله دې موږ کامل مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ته کامل ایمان را په برخه وګرځوي